الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړې ده چې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې خبري او یا خوراک کول په شریعت کې څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، د قرآن کریم د ویلو په وخت کې خبري کول یا خوراک کول ګناه ده. کچېرې دا اوریدونکي په یو کار باندې مشغوله وي او وروسته بیا تلاوت کوونکی یا قاری راسي قرأت شروع کی، نو دلته ګناه پر دې قاری باندې ده، پر دې تلاوت کوونکی باندې ده. او کچېرې دا قاری یا تلاوت کوونکی د مخه تلاوت کوي، وروسته بیا نور کسان رااله یا وروسته دغه اوریدونکي په بل شي باندې ځانونه مشغوله کی، بیا ګناه پر دغه اوریدونکي باندې ده. او کچېرې یو څه کسان داسې وي چې قرآن کریم تلاوت اوري او یو څه کسان بیا په بل شي باندې مشغوله وي، بیا پر دا نورو باندې ګناه نشته، ځکه د قرآن کریم دا شروع چې کومه ده دا چې وسي بیا اورېدل فرض کفایي وي، دا چې یو څه کسان قرأت اوري او یو څه کسان بیا په کار مشغوله وي، پر هغه نورو باندې ګناه بیا نشته. خو په دغه صورت کې بیا پکار ده چې دغه قاري یا تلاوت کوونکی په زور قرأت ونه وایي، پټ او خفیه وایي. تحتوی علی الدر جلد اول صفحه 310، رد المحتار جلد دویم صفحه 328، الفتاوى الهندیه پنځم جلد 319 صفحه، فتح القدیر اول جلد 298 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.